د افغانستان پخوانی ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غني وایي له افغان نجونو سره د اوس په افغانستان کې څه روان دي. ډاکټر محمد اشرف غني ویلي هغه بې کسه نجلۍ چې د هلکانو په جامه کې په یو رستورانت کې کار کاوه د طالبانو بعضو سرتیرو لاس ته لوېدلي او هغوی ترې ویډیو او عکسونه خپاره کړي دي چې دا یو غیر اخلاقی کار دی. حال دا دی چې د طالبانو مشر شیخ هیبت الله اخندزاده ویډیو او عکسونه حرام بللی دي او ویلي دي چې له مجرمینو څخه باید ویډیو او عکسونه وانخیستل شي. د حقیقت چینل درنو کتونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. په دې هیله چې روغ او جوړ ووسئ. د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غني د طالبانو سرتیرو هغه کار وغند چې یوه جینۍ چې نوریه نومیږي په نور احمد مشهوره ده په یو رستورانت کې کار کاوه. د طالبانو لاس ته لوېدلي او هغوی ترې ویډیو او عکسونه خپاره کړي دي. له ملا یعقوب څخه محمد اشرف غني غوښتنه وکړه چې د عاملینو ته باید په کلکه سزا محکوم شي او ویلي دي د طالبانو مشر شیخ هیبت الله اخندزاده خو عکسونه او ویډیوګانې حرامې بللي وو، نو تاسو ولې له مجرمینو څخه ویډیو او عکسونه خپروئ؟ دا نه یوازې کور دننه بلکې نړیوالو ته هم د طالبانو رنګ وربدول دي. نو که غواړئ نظام مو تل پاتې شي نو ویډیو او عکسونه له مجرمینو څخه مه خپروئ. د حقیقت چینل درنو کتونکو زموږ د نن ورځې چمتو شوی خبر تر همدې ځای و. تر بیا مو په الله سپارم.